سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. سورة البقرة د اولی حصے دویم باب شروع شوه. په دې باب کې هغه اصل مسله د حصے چې هغه اثبات التوحید دی د هغې بیان کوي. په هغې کې موږ وړومبني دوو آیاتو کې 21 22 کې اثبات التوحید بالادلة العقلیه 5 هغه موږ ذکر کړی دی. د 20 آیت کې اثبات الرسالت ورسره صداقت الكتاب دلیل وحی او تحدی یعنی مطالبه د دلیل د منکرینو نه. بیا ورپسې آیت کې 40 نمبر آیت په دې کې زجر مع تحدی او تخویف منکرینو ته. 15 آیت کې بشارت کامله د پاره د کامل مومنانو. پرونی سبق کې مونږه 26 آیت شروع کړی چې په دې کې دفع کوي د اعتراض د منکرینو چې حق پرستو په خپل دعوه دلایل پیش کو نو هغوی له بشارت تامه ورکړی شوی و. باطل پرستو خپل دعوه مدلله ثابته نه کړه نو هغوی له زجر و تخویف ورکړی شوی و. هغوی اعتراضات شروع کو په حق په سبب دغه عناد د پاره د بدځونه کولو د خلکو چې خلک په دې متنفره شي. اول دا چې ستا مسله غلطه ثابته شي او دا اعتراض هله دوی وکړو چې دوی کمزوري شول. نو اعتراض همیشه د کمزورو خلکو کار وي. دنیا کې آسان ترین کار هم اعتراض دی په بل باندې. نو دوی ځکه اعتراض طرف ته لار اختیار کړه. بیا مونږ ویلو چې اعتراض د دوی سو هر کله چې تردید شو د منکرینو د عبودو په زجر و تخویف سره نو هغې اعتراض دا وکړو اما یستحی الله ان یضرب مثلا، آیا حیا نه ورځي الله له چې بیاني هغه مثال. یا هغې دا ووایي چې الله اعلی و اجل من ان یضرب الامثال. الله اوچت دی، شان د الله ډېر اوچت دی د دې نه چې هغه بیاني مثال. بیا مونږ دا ویلو چې امثال نه مراد سو. بعض مفسرین ته مراد امثال د سورة الحج و عنکبوت اغسته. سورة الحج کې د ذباب مثال او سورة العنکبوت کې د جولاګي مثال. نو چې کله دا دو امثال بیان شو نو منکرینو دا اعتراض وکړو چې اما یستحی الله یضرب مثلا. بعض مفسرین وایي او زمون شیوخ هم دغه توجیه له ډېر ترجیح ورکوي. وایي امثال نه مراد دلته سیاق سره چې کوم امثال د نارون او د ماون وروستو د اور او د اوبو مثالو هغه ته مراد دی. او دا دویم قول موږ ویلو چې دا ډېر صحیح دی ځکه اول قول کې سورة الحج په نزول کې 103 دی. نو جواب د هغې اول او اعتراض وروستو کېدل
دا خو نه صحیح کیږي چې جواب په سورۃ البقره کې اول شوی دی په نزول کې 87 دی 87 نمبر نو جواب اول راغلی او بیا سورۃ الحج یو سل دریم باندې نازل شوی اعتراض بیا شوی دا خو نه صحیح کیږي که فرض که بل سورۃ را واخلی سورۃ العنکبوت نو سورۃ العنکبوت مکی دی او دا سورۃ چې موږ وایو دا مدنی دی نو هغې سره هم صحیح کیږي نه ځکه چې مکه کې اعتراض شوی نو مکه کې جواب پکارو او مدینه کې ولې جواب کولو نو دا هم نه صحیح کیږي او په دې امام سیوطي رحمه الله هغه کتاب دی الاتقان پای کې هغه هم د اول قول په باره کې وایي چې چا هغه روایت نقل کړی دی په دې باره چې دلته جواب د اعتراضاتو کوي او اعتراض د منکرینو په امثال د حج او د عنکبوت نو دا صحیح روایت نه دی هغه هم دویم قول ایله ترجیح ورکوي لوی لوی مفسرین دغه جواب د اعتراض په امثالو باندې دا د سیاق سره لګي او دا بهترم راځي چې وروستو مثال د اور او د اوبو بیان شو نو دی ویل چې دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې داسې واړه واړه مثالونه بیانېږي د اور او د اوبو الله تعالی اوس په دې آیت کې جواب کوي نو یو خبره مونږ کړې ده چې په آیت کې دفع د اعتراض کوي جواب کوي د اعتراض دویم په آیت کې حکمت ذکر کوي د امثالو چې د مثال حکمت څه دی څه دپاره الله بیانوي نو یو فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم چې چا ایمان راوړی هغې حقانیت د دې تسلیم کی واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا او کم خلق چې منکرین دي د وبودو هغې دا انکار ښکاره شي په ویلو د دې الفاظو چې ماذا اراد الله بهذا مثلا بیا د الله څه اراده ده چې مثال بیان کړی دی او یا دا چې یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا حکمت د امثالو دا دی چې الله تعالی په دې سره ښکاره کی ګمراهي د ډیرو او مضبوط کی په دې سره مؤمنان ډیر نو دا حکمت د امثال هم په دې آیت کې ذکر کړي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ان الله یقینا الله لا يستحي معنی بسکو نو بعض مفسرین معنی کوي یقینا الله لا يستحي حیا نه کوي نو دا کته په لغت کې دا معنی هم ګوري نو دا یو قسمه بے ادبی انسان ته ښکاري چې الله حیا نه کوي دلته حیا نه مراد څه شی دی په دې اول لږ بحث کوو لا یستحی استحیا مأخوذ دی د حیا نه استحیا مأخوذ دی اغستی شوی دی د حیا نه او حیا معنی څه ده انقباض النفس من القبیح مخافة الذم حیا څه ته وایي انقباض النفس من القبیح مخافة الذم ذم د زال سره لیکل کېږي ذم حیا معنی انقباض النفس د دوات سره لیکل کېږي انقباض النفس بچکول د ځان د نفس من القبیح د یو قبیح کارنا مخافة الذم د وجه د یری د ملامتینا حیا څه ته وایي حیا تعریف څه دی بچکول د خپل ځان د یو قبیح کار نه د یو غلط کار نه ځان سړی بچ کوي د وجې د څه شي چې څوک ما ملامته نه کي څوک راته ګوته ونه نیسي دې ته څه وایي دې ته وایي حیا او قاعده ما تاسو ته وروستو ذکر کړو الله یستهزئ بهم ویمدهم د دې آیت لاندې هلته ما ویلو
هغه افعال چې صدور د هغې د مخلوق نه کیږي خلقا و عادتا، کله چې منسوب الله شي مراد د هغې نه عین فعل نه بلکې نتیجه یا منتها د فعل وي، نو هغه ځای کې استهزاء منسوب الله. نو ما تاسو ته ویلي وو دا افعالو صدور چې د مخلوق نه کیږي، مخلوقات کم کارونه کوي، دا چې کله الله ته منسوب شي نو بیا به عین فعل نه مراد، هغه کار به مراد نه بلکې د کار انتها به مراد وي، یعنی د فعل منتها به مراد وي. نو اوس دلته حیا دا د مخلوق صفت دی، دا منسوب شوی دی الی الله، الله طرف ته منسوب شوی. نو دلته به د حیا نه مراد څه شی وي؟ عین فعل نه، عین حیا نه، بلکې نتیجه یا منتها د فعل، د حیا نتیجه، د حیا انتها به مراد وي. نو دا ولولي کوي چې استحیا نه مراد دلته د حیا انتها یا د حیا نتیجه مراد ده. نو اوس د حیا نتیجه داسې شی چې هغې ته مونږ غور وکړو. یو سړي را چې حیا ورځي یو کار پرېږدي، دا انتها وي که نه؟ یو تن لا حیا ورشي د یو قبیح فعل د وجې، نو هغه فعل هغه کار پرېږدي، نو انتها د حیا څه شوه؟ پرېښودل، ترک کول. د دې وجې موږ به دلته د حیا انتها به مراد اخلو. نو معنا به دلته کوو ان الله یقینا الله لا یستحیي، لا یستحیي دا نه چې حیا نه کوي، لا یستحیي د حیا انتها معنا پرېښودل. نو لا یستحیي یعنی لا یترک، بېشک الله لا یستحیي نه پرېږدي. نو معنا اوس صحیح شوه، الله نه پرېږدي، انتها د فعل مراد شو. او دا معنا لا یترک ابن عباس رضی الله عنه په تنویر المقباس، امام ابن جوزی رحمه الله په خپل تفسیر زاد المسیر کې، امام قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر قرطبی کې، بلکې ګڼو مفسرینو دغه معنی له ترجیح ورکړي چې لا یستحیی بمانا لا یترک، نه پرېږدي، یا لا یستحیی بل معنی هم شته. صاحب د تفسیر ابن جریر هم ورته وي، تفسیر طبری هم ورته وي. د امام ابن جریر رحمه الله تفسیر طبری د امام ابن جریر رحمه الله هغه معنی کې د لا یستحیی معنی کې لا یخشا، ان الله یقینا الله لا یستحیی یو معنی مونږ وکړه، لا یترک نه پرېږدي. دویمه معنی لا یستحیی لا یخشا نه یریږي، دا هم ښکلی معنی ده چې الله تعالی نه یریږي. ان یضربا دا د یستحیی د پاره مفعول دی، ان یضربا مفعول دی د رستو یستحیی د پاره. معنی دا سي ده ان الله یقینا الله لا یستحیی یعنی لا یترک، اوله معنی نه پرېږدي، دویمه معنی لا یستحیی ای لا یخشا نه یریږي. د سنا ان د دې نه یضربا چې بیان کی، چې بیان کی یضرب. ضربا دا په ګڼو معنو دی په قرآن کې په مختلفو مقاماتو کې، لکه تفسیر د احکام القرآن د ابن العربی رحمه الله، تفسیر احکام القرآن د ابن العربی هغه د ضربه په باره کې وی ضربه بحر، وی ضربه دریاب دی چې کم طرف ته دا روانه هغه روانېږي. ګڼې معنی دی قرآن کې ځای په ځای به ګورئ،
خو دلته معنی د ضربه څه شی دی؟ بمعنی یبینه، بمعنی یبینه. یقینا الله لا یستحی یعنی لا یترک نه پریدي، یا لا یستحی لا یخشا نه یریږي، ان یضربه یعنی ان یبینه چې بیان کی مثلا یو مثال. خو دلته سوال دا راځي چې هر کله ضربه معنی بیانو نو بیا د ضربه راوړو ضرورت سو، خو ډایرک به ویلو کنه یبینه، ضربه یې ولې دلته راوړو؟ دا یو سوال دی. لفظ ضربه دلته ذکر راوړي چې ممثل چسپان شي په ممثل به، ممثل څه شي؟ چسپان شي، ولګي یو ځای شي ممثل به سره، یا مشبه چسپان شي د مشبه به سره، چې د کم شي تشبیه ورکړی شوی د کم سیز سره هغې سره څه شي؟ یو ځای شي، چسپان شي. ضربه خپله معنی د وخل، نو چې ته یو سیز له ضرب ورکې هغه سره لاس چسپان کې یو ځای کې، نو دی وجې دلته د بیان په ځای لفظ ضربه یې راوړو چې ممثل د ممثل به سره څه شي؟ چسپان شي، یو ځای شي. نو حکمت د ضربه د راوړو دا دی. ان الله یقینا الله لا یستحی نه پریدي یا نه یریږي ان یضربه چې بیان کی مثلا یو مثال. الله نه پریږدي چې بیان کی مثلا یو مثال. مثلا کی دا تنویر د تنکیر دی، تنوین پکې د تنکیر دی. او بیا وی ما بعودتن، ما صفت دی د نکره د پاره د زیادت د ابهام راغلی. داسې مانم کولی شي چې یو مثال ما د مثالونو نه، یو مثال ما د مثالونو نه، دا کله چې مثلا کې تنویر د تنکیر شي او ما بیا صفت شي دغه نکره، نو دا د پاره د زیادت د ابهام راځي. معنی به داسې شي مثلا مثال، یو مثال ما د مثالونو نه. نو الله تعالی نه یریږي نه پریدي چې بیان کی یو مثال د مثالونو نه. دا معنی هم کولی شي. یا دلته مثلا نبات دا ما بعض مفسرین وی دا زائد دی او دا تاکیدن للممثل شو. مثلا نبات دا ما زائد تاکیدن للممثل شو، دای فائدہ شو چې دا ما دلته د پاره د تاکید راغلی. زور بیا چې الله بیانې مثال نه پرېږدي نه یریږي، بیانې خامخا بیانې، دا د چا نه یره نشته، هغه چې څه کوي هغه کوي، پرېږدي نه بیانوي. نو دا فائدہ شو د ما. الله فرمایي ان الله یقینا الله لا یستحیی نه پرېږدي نه یریږي ان یضرب چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعودتن، بعودتن د یو ماشي. بعودتن معنا ماشي. یو بق قوم درازي بق با قاف هغه غټ ماشي ته وایي. بعوده نری ماشي. الله تعالی که مثال بیانې دی یو ماشي هم ځکه حدیث کې مرازي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا حقارت ذکر کوي نو په حدیث کې هم ان شاء الله چرته به بل ځای ذکر کوم، الته هم د دنیا حقارت د ماشي په وزر سره ور کوي، ځکه دا ماشي هم حقیر دی په تمامو نور مخلوقاتو کې، او دې کې نورم ډیر کمالات دي. دلته ولی مثال راوړی دی د بعوده، په دې ځان لوز بیان کوو، خو چونکې حقیر ډیر دی د حقارت د وجې الله وی چې الله نه پرېږدي نه یریږي چې بیان کې مثال د یو ماشي. د اور او د اوبو مثال دا خو ډېر غټه مثال دی،
الله که د ماشي مثالم بیاني هم د چا نه نه یېرېږي پروا یې پې نشته. تاسو په اور اوبو باندې اعتراض کوئ. بعودتن دا یې دلته مؤنث راوړی، بعود د دې مذکر دی. سوال دا راځي چې بعودتن یې راوړی، بعوض یې ولې راوړو، مؤنث یې راوړو، مذکر یې ولې ذکر نه کوو. نو دې باره کې آرټیکل میلاویږي د ساینسدانانو تحقیقات هغې کړي دي. وایي دراصل نقصان چې ورکوي نو دا بعوضه ورکوي، بعوض نه ورکوي، هغه صرف په غوږ کې بنګېږي. او اصل وینه چې راښکي او وینه د هغې وینې د وجې قسمه قسم بیماریانې د یو انسان نه بل ته منتقل کوي، نو هغه دا بعوده وي. نو د دې وجې دلته د منکرینو د اعتراض جوابو نو د هغه ماشي ذکر یې وکړو چې هغه نقصان ورکوي. گویا کې دا منکرین غواړي چې په خپل اعتراض سره خلکو له نقصان ورکوي، مبلغ له نقصان ورکوي. نو د منکرینو د نقصان ذکر یې کولو د دې وجې بعودتن ذکر کو. یقینا الله نه یریږي، نه پرېږدي چې بیان کړي یو مثال بعودتن د یو ماشي. الله تعالی نه چا نه یریږي او نه الله تعالی پرېږدي چې د ماشي عمره د کمزوري مخلوق مثالم بیان کړي، بیانوي، په چا یې پروا نشته. بله خبره دلته بعودتن ما وی چې ماشي ته وي، دا یاد وساتئ د ماشي ډېر زیات خصوصیات دي. په حیات الحیوان کې دمیری ښه تفصیل کړی دی د دې. کمال الدین الدمیری حیات الحیوان د هغه کتاب دی، ښکلی کتاب دی، د ټولو حیواناتو تذکره پکې هغه تقریبا کړی، د هغې خصوصیات یې پکې ذکر کړي دي. نو په حیات الحیوان کې کمال الدین الدمیری هغه د بعوضه مختلف خصوصیات ذکر کوي. وایي دا یو ډېر عجیبه مخلوق دی د مخلوقاتو نه. که ته وګورې د هاتي نه ډېر زیات وړوکی دی، د ډېرو مخلوقاتو نه وړوکی دی، نری کری دی. خو په اعتبار د اعضاو چې وګورې د نورو نه اعضا سیوا دي. د هاتي او د نورو حیواناتو 4 خپې دي، د ماشو چې وګورې 2 ورپسې سیوا دي، 6 دي. د هاتي وګوره خرطوم شته، خو هغه داسې کار نه کوي، صرف ځان لوبه پرې راښکي او بعضې اشیا اوچتوي. او د ماشو هم داسې خرطوم دی چې هغه په ډېر زیات کلکه سرمنې پای کې هم سورې کې وینه ترې راښکي. د هاتي خرطوم دا سورې نشي کولی په یو مخلوق کې، خو ماشي دوره حقیر وړوکی دی چې هغه له خرطوم الله داسې ورکړی چې هغه مخلوق باندې انسان خو ورته پرېږده هېڅ شی نه دی. که یو بل حیوان هم ورته وړاندې کړي، ښه کلکه سرمنې وي، هاتي نور حیوانات یې هغې کې هم دا خرطوم دننه کوي او وینه ترې راښکي. نو دا ډېر عجیبه مخلوق دی. بل په دې کې یو بل خاصیت دی چې دا کله لوږه پرې راغلي نو دی ګرځي، هر طرف ته الوزي، برابره کېږي، چار چاپېره ګرځي خپل خوراک پسې. نو چې خالی وي نو سرګرداني، او چې کله ډک شي نو دی کامل شي، مړ شي. دا یو بل خاصیت دی د دې ماشي. که مړ نه شي نو په یو ځای کېني، په یو دیوال یا په ځمکه، نو چې تی ووینې ډایرکټ ټس ورله ورکړي او مړ کړي. نو په دې کې دا یو خاصیت دی. دا یې ولې ذکر کړی؟ دا اوس ګڼ وجوهات یو ما تاسو ته په اعتبار د نقصان چې په دې سره د منکرینو د نقصان اظهار وشي چې دیم خلکو له داسې نقصان ورکوي. او دویم دې دپاره چې دې کله خالی وي نو سرګرداني، چې ډک شي نو کامل شي، ختم شي. دقه رنګ دا منکرین هم دي چې دې سره شی نه وي نو سرګرداني یې خوا دې خوا ګرځي، خو چې کله ورله شی راشي نو دې ډک شي، دې ډک شي او دا بیا ځان کامل وګڼي په شان د دې ماشي، بیا مړ شي، د دین نه ځان لرې شي.
داسې نورم بلا خصوصیات دي د دې ماشو، خبره بیا ډېره اوږدېږي. نو الله فرمایي ان الله یقینا الله لا یستحی نه پریدي نه یریږي ان یضرب چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعودتن د یو ماشي. الله که بیانې د ماشي مثال هم بیانې، نو صرف د ماشي دین حقیر څه شی نشته. ولې نه؟ فما فوقها فما فوقها دلته دو درې معنی دی، لږ ورته خیال کوئ. فما کې فا دا عطف دی پر وروستو ما د موصوله. فما فوقها نو هغه فوقها فوق د ازدادو نه دی، نو دا په معنا د بر هم راتلی شي ښکته هم راتلی شي. فوق د ازدادو نه نو د دې معنا بر هم کیدی شي لاندې هم کیدی شي. لکه موږ داسې ویلی شو چې فوقیت په جسم کې شي، جسم کې نو بیا ترقی وي د ادنا نه اعلی ته. فوق اول دولی کې چې ازدادو نه دی، د دې معنا ترقی د ادنا نه اعلی تم کیدی شي، او د دې معنا تنزل د اعلی نه د ادنا نه د دې معنا دویمه تنزل د اعلی نه ادنا تم کیدی شي. فوقیت یادو ساتي یو په جسم کې وي، چې کله په جسم کې فوقیت مراد شي نو بیا به دا ترقی وي د ادنا نه اعلی ته، د وړوکي نه په طرف د غټ. نو دا معنی کولی شي فما فوقها نو هغه فوقها چې غټ دی د دې ماشي نه، دا یو معنی. صرف د دې ماشي نه د ماشي نه غټ مثال هم الله بیانوي، او هغه غټ مثال د څه شي دی؟ په آخر کې به راشي. د صورت په سر کې بعوضه ماشي او په آخر کې الفیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نو د غټ مثال هم الله بیانوي. او که فوقیت په اعتبار د معنا شي معنا، نو مراد به بیا سوي تنزل بوي، تنزل د حقیر نه احقر ته، یعنی روستو د ادنا نه اعلی ته، دلته د اعلی نه ادنا ته، د بره نه به ښکته بیا راځي. حقیر نه به هم احقر شي، کمزوري نه کمزوري مثال هم الله بیانوي. الله تعالی اوس دلته دا فرمای فما فوقها نو هغه چې وړوکی دی د دې ماشي نه، دا معنی کولی شي. یو معنی و فما فوقها نو هغه فوقها چې غټ دی د دې ماشي نه، لکه هاتی بقره وغیره نور اشیا. یا دویمه معنی فما فوقها نو هغه چې وړوکی د دې ماشي نه، د ماشي نه هم د وړوکو امثال الله تعالی بیانوي. نو تب وی چې د ماشي نه وړوکی کمزورې اب څه شی وي؟ بالکل شته. په دې آیت کې ورته اشاره ده چې دا فوق مونږه فوق د بعوضه واخلوخه. فما فوقها نو هغه فوقها چې د پاسه د دې ماشو باندې وي. او دا ساينس تحقیق په دې کړی دی چې د ماشو په شا باندې دا غینم واړه واړه مخلوقات شته جاندار. د ماشو په شا باندې چې یو مخلوق راشي نو خو ډیر وړوکی شي. نو یې فوق کې اشاره د بعوضه د ها ضمیر راجع دی بعوضه ته، فوق کې اشاره د ماشو د شاته شو. د ماشو په دې شا باندې هم داسې مخلوقات واړه واړه شته چې د ماشو نم حقیر دي، کمزوري دي. نو فما فوقها دا دویمه معنی، نو هغه فوقها چې وړوکی د دې ماشي نه، او هغه څه شی دی د ماشو په دې شا باندې وګوره په نټ باندې شته. دغه آیت ورکوي مثلا ما بعودتن فما فوقها، ډایرک به درته راشي، عکس به هم راشي، د آیت به هم پې لګېدلي. ان الله یقینا الله لا یستحیی نه پریدي یا نه یریږي ان یضرب چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعودتن د یو ماشي. فما فوقها
نو هغه فوقه چې غټ دی د دې ماشي نه، د ماشي نه غټ مثال هم کله کله بیانې، یا فما فوقه نو هغه چې وړوکی دی د دې ماشي نه، د ماشي په شا باندې وړوکی مخلوقات جاندار هم شته. الله تعالی که غواړي د هغې بیان هم کوي درته، نو د هغې بیان یې کړی دی پخوا، هغه خلکو ته نو معلوم. فما فوقها دا الله تعالی دې زمانې لم پرېښی چې خلک ساینس په ذریعه تحقیق وکړي، د ماشو په دې شا باندې مخلوقات هغه را پیدا کړي، خلکو ته یې وښیي. نو بیا چې قرآن کریم ته رجوع کی فما فوق، الله تعالی ورته 1400 کاله وړاندې اشاره کړې. دا د قرآن حقانیت ثابتېږي د ساینس په ذریعه. نو ساینس ته بد مو وایي، ساینس بد شی نه دی ښه. ساینس زده کړي د دې زمانې چې څومره علما دي هغې دپاره ساینس ډېر ضروري دی. زمونږ مولیان نو دا ټانګه سري چې وګوري اوس هم هغه زیړو پاړو پسې نښتي، منطق ووایه، فلسفه ووایه، لکه پرېږده ټکنالوژي نه ځان خبر کړه. سبا په دې سره د قرآن د ډېرو آیتونو وضاحت کیږي، لکه د دیزي وضاحت چې څنګه شوی. دارنګ نور ګڼ آیتونه دي، ځای په ځای به انشاءالله زه تاسو ته ښیم چې د ساینس په ذریعه څنګه وضاحت کیږي. او د قرآن کریم ډېر داسې دعوی دي چې د ساینس په ذریعه هغه ثابتېږي، او ته به نن ثابتې. ځکه یو زمانه د معجزاتو وه، نو خلکو به په معجزاتو، پیغمبرانو په معجزاتو خپل حقانیت په خلکو تسلیمولو. بیا یو زمانه راله د شعر شاعري، نو قرآن داسې یو کلام الله راولېږه چې ډېر په فصیح ژبه کې قرآن کریم داسې بیان وکړو چې د عربو هغه امثال د هغې اشعار شاته پاتې کړه. نو خلکو تسلیم کړه چې واقعي دا خو د مخلوق کلام نه دی. دا زمانه خو د معجزاتو پاتې نه شوه، نه د اشعارو، زمانه ده د ساینس. خلک مني هم چې ته ورته عقلي دلیل د ساینس نه ورکړي، دي ډایرکټ تسلیم کړي. نو اوس د ساینس په ذریعه د قرآن کریم اثبات کیږي د حقانیت. تو ساینس ته بد مو وایي، دا ښه شی دی، دا یې زده کوي. نو دې کې الله تعالی جواب کولو د اعتراض د منکرینو، فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. د دې ځای نه د دې امثال و حکمت الله تعالی بیانوي. زه انشاءالله په دې باندې باینده سبق کې بحث وکړو، ترجمه کوم، غوږ کې دی، بیا به د آیت ترجمه په آخر کې هم کوم. ان الله، یقینا الله، لا یستحی، یعنی لا یترک، نه پرېږدي، یا لا یستحی، لا یخشا، نه یریږي، ان یضرب، چې بیان کی مثلا یو مثال، ما بعودتن د یو ماشي، فما فوقها، نو یا غټ د دې ماشي نه، یا بله معنا فما فوقها، نو هغه چې وړوکي د دې ماشي نه، یعنی د ماشي په شا باندې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.